هغه کسان چې پاکستان نه افغانستان ته راځي تورخم بارډر کې به ورسره څه وشي. ننګرهار والي ډیر زبردست اقدام وکړ. دا چې څه یې کړي ټول جزئیات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو په خیر. د پاکستان راتلونکي افغانان کرنټین کیږي. د ننګرهار والي په یوه ویډیوي پیغام کې له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په تورخم کې د یوه کمپ جوړولو خبر ورکړ. غلی شاه محمود میاخیل د یاد ولایت له امنیه قومندان او یو شمېر نورو ولایتي چارواکو سره یو ځای نن تورخم ته تللی و او هلته یې د تورخم دروازې د خلاصېدو په صورت کې راستنیدونکو افغانانو ته د کرنټین کولو پر چمتووالي کار کړی. نوموړي ویل که د امکان په صورت کې که د تورخم دروازه خلاصه شوه له پیښور او نورو سیمو څخه راستنیدونکي به له تورخم څخه له 14 تر 21 ورځو پورې بلې سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او نه به نورو کورنیو افرادو ته اجازه ورکول کیږي چې تورخم کې له کرنټین شویو کسانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه راستنیدونکو افغانانو له ځان سره کرونا وایرس هم راوړ او له هرات سربیره د هیواد یو شمېر نور ولایتونه هم په دغه وایرس ولړل. ډېر هیوادوال نیوکه کوي چې حکومت له ایران څخه راستنیدونکو کډوالو ته په وخت لاسرسی ونه کړ ځکه خو هرات او نور ولایتونه د کووید-19 ناروغۍ کوربه شول. د کډوالو مهاجرینو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران څخه کابو 2 لک افغانان راستانه شوي او په دوی کې یو شمېر هغه ورک کسان هم له هرات څخه تیر شول چې له ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی و. دا چې کومو ولایتونو ته لاړل او دغه وایرس خطر یې په کومه کچه ورسره ولېږداوه لا هم معلومات نشته. په ډېرې لرې پرتې سیمو او ولسوالیو کې چې د دولت تر تصرف اوښتې دي هغه مزدوره طبقه له ایران نه راغلې چې د کرونا وایرس د راوړلو امکانات یې ډېر دي. له همدې امله 2 اونۍ وړاندې حکومت پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د دولت روغتیایي ټیمونه به په لرې پرتو سیمو کې د ولس لپاره خپل روغتیایي تدابیر ونیسي. خو طالبانو لخوا کوم غبرګون ترلاسه نه شو. په ننګرهار کې تېره اونۍ د کرونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه چې قرباني یې د لغمان اوسېدونکی و. تر اوسه په دغه ولایت کې د نورو پیښو خبر نه دی ورکړل شوی خو د دې وایرس پر وړاندې وار له مخې احتیاطي تدابیر نیول شوي. تېره ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست لپاره یو روغتون هم پرانستل شو چې د کرونا تشخیص به پکې کیږي. دغه روغتون د پرانستې مراسمو ته د عامې روغتیا وزیر هم ورغلی و. دا و زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی. تر بیا ښې چارې ولرئ.